ان شاء الله ازادي راغله ازادي برازي دا به اوس موږ تاسو یو آزاد افغانستان ولرو دا یو مسله بل زر اعظم دغه اروپایانو یا دغه خارجانو دغه راوتلو ته زه دغه خپل افغان ملت باندې غږ کوم که دوی چیرته وروغله د خارج ته موږ د خارج کې ژوند کوو دا خبر ولله 17 کال هم د خارج کې مهرباني وکړئ تاسو راشي ډیر لري مزه کا بعض ورونو ته په اروپا کې د فرانسې د مهاجرونو حالات وګوري په والله په بالله په سماتل درته قسم خورم شاهین صاحب محترم زه دا 2 هفته مخکې فرانسې ته تلم چې زړه مې درد وکړ یو حالات هلته ما ولیده چې څوک نسوار خرڅوي څوک سګرټ خرڅوي څوک دغه خرڅوي په دې دغه کې په والله که زما په خولې م راځي زمونږ او ستاسو یو افغان ورور چې د سر خور یو افغان خور چې عملته د سرک په غاړه پیرکي خرڅول یقین تاسو په خدای وکړئ ګوره شاهین صاحب محترمه چې هغه په کم حالات ونیول چې هغه کم روغله د سامان چې هغه چشي کې چې هغه پیرکي دا چولي او خرڅولي هغه هم ته په کم حالات چې هغه تلاشي کړه په والله په بل درته قسم خورم دی افغان پیس دی پښتون پیس زما په خله ناراضي چې زه تاسو ته بیان کوم یعنی دوی دغه د دوی چیرته دوی د افغانانو نه دومره وګورو په افغانانو باندې زوريږي یا د افغانانو په دغه باندې دوی درديږي دوی دلته دی ورته ځایونه ورکی په والله په صلحاو په لکهاو حالت وګورو ماجر پلولان شپې کوي نو زه په دغه خپل افغانانو ورونو باندې غږ کوم زه د خپل افغانانو باندې دغه کوم چې عمل ته پاتې شي دا وطن تاسو د ضرورت لري تاسو دی وطن ته په والله که خارج کیسه هیڅ شي چې راشي په والله چې توبې در باندې وباسي خو هاسې د امارت اسلامي بدنامولو لپاره د اسلامي د نظام بدنامولو لپاره د ډم ګل زمان زوی ساده که څه د دغه سره وایي چې دلته ژوند داسې ده او پیسې دي یورو ده او دا ده او هغه ده ځکه دا خلک ټوله وایي کړي دا د ډم ګل زمان زوی نه چې شرابو دوکان دغه د ډم ګل زمان زوی باندې هم زغه کوم چې ته په جرمني کې ناست یې ته په دغه کې ناست یې تا باندې لعنت اطلاع هغه د فرانسیانو مهاجرو باندې یو کومک سره یا دغه وکیا عمل تلاخ د پارلمان مخ کې او تازه راورات وک چې هغه ته ځای ورکی ځای ورکی قبولي ورکی دغه ورکی دغه د ګل زمان لعنتی زوی به پوښ کنه د سفریا کو سفیر دقته هغه د جهنم ملائکه به ورته لقب ورکاو پوښ لعنت دی په دغه باندې چې پټټان کې ما ورته په غلیفونو کې پټټان کې ورو بیګنا شهیدان پوښ کنه دیر لسوار لسکاسه د مدرسې طالبان راونی قطا اره ودرول پوښ کنه وی وشتل او ما همغه وخت کې دوی ته ویل چې دغه تاسو پرشتي وي دا به محکمې ته کدا طالبان وای دا به محکمې ته بیولو دا به بندیخانه ته بیولو دا به دغه ته بیو په به جرم ثابت کړو مګم همغه ورونو همغه د سفیر کو سفیر دوی ته مولي د لا پوښ چې چا په غي کې ونه ولا سوق خپل درو ک دوی څومره دوی افغانان او دوی د افغانانو په دغه باندې خپه کېدل نو دغه خپل دانن متین صاحب دانن پرون بل ورځ پرون خدای مې د غړنه باندې کله چې سفریک دیار لزر نفر و د هغه څوک چې دی بچی غوالي چې وطن یا کفن دغه خلکو وطن یا کفن پرون چې امریکان وتل او نن وتل امریکانو خپل شاون همدا سفری کول په دوی چې ضرورت نه وو په دوی چې هغه لاړ پر دې خلکو اما سفریک برعکس چې وطن او کفن چې غوالي هغه بيزونه چې مثلا د دې په لاس کې دیار لزر نفر و وتل دو د غونډه هغه بيزونه سوي دي تیاری وسولي هغه ټاورونو تیور راچو رادار سیستم دې من دی وړه دا تر کوم افغانانو چې وطن باندې سر ورکوم سنگر نه ورکوم دې هم سنگر وسزا مې وطن وسزا یعنی ورونو دا خلک چې راغلي د امریکایانو سره یو ځای دغه خلکونه داعش جوړي دغه خلک اصلا داعش هم دغه دي او دغه خلک چې په سر په مرمۍ وشتلې دي په میدانوي کې دا غون په مرمۍ باندې خو شي د چرو باندې نه دي زیاتره هغه مړي هغه شهیدان چې خلک کول هغه په سر باندې مرمۍ باندې وشتلی وو نشانه پیز د کړای وو نو د خدای لوی ته وګوره ګوره د سفر یو طریقه لري یو سیستم لري یو رقم سړی دي چې مثلا انسان غوندي دي سیاست ټیلکې خځه راغورځي ویولې ته او د نور ورتناس چې موږ بوزه دا څه رقم تاګ ده مهرباني سي مننه همدغه تراتلم الته کله پروت دی هغه یو ملکی ورور دی پوښ په فارسی باندې غږیږي هغه نو وروګله مجاهد دی هغه نه امارتي دی هغه نو وروګله پوښ هغه اصلا نه د اسلامي نظام روکم غوښتون کې هغه د یو عوام دی هغه خبره تاسو واوري هغه په خپل افغانان ورونو باندې غږی په خپل دغه باندې غږی چې ورونو تاسو دغه مړی وګوري دا زخمیان وګوري دا شهیدان تاسو وګوري هر نوم چې پیږي دا یو په سر وشتل شوی یو
یو په سینې باندې وشتلی که چیرته ګوره دلته باید چې خلک قضاوت وکړي که چا جهاد کړی که چا اردو کې وخت تېر کړی که چا روګله نظامي کې وخت تېر کړی که چا ورو دښمني کړي ګوره د افغانستان یو فرد یو غړی هم له دې شیونو نه خالي نه دی یا به چا دښمني تېره کړي یا به څوک روګله په اسلامي نظام کې تېر شوي یا به چا جهاد کړی یا به څوک په اردو کې ورونو داعش چې راځي له شانه چې راځي هغه باید روګله له شانه په مرمۍ په دغه ولګېدي دا ټول مخامخ لګېدلي دي امریکایانو مخامخ ویشتلي دي مننه د وخت راکولو نه الله دې وساتمه الله دې وساتمه تین صاحب خیر اوسې کور ودان دغه کلیپ ګرانو ورونو تاسو وګورئ دغه کلیپ کې تاسو په خپله باندې وینئ چې جنرال صاحب مبین دی ولاړ دی د میدان هوايي دی یعنې دغونه دروغ نشته پکې هغه طرف ته تیاری دی او دغه انګرونه چې جوړ پاتې دی هغه دی بیا هغه کلیپ هم واچوم چې هغه ځایونه یې سوي دي راځئ د جنرال صاحب مبین نه ور وخبرې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دغه مخکې مو یوه ویډیو کړه دویمه ویډیو دې لپاره وضاحت کړو دغه امریکایي بارداره الوتکه ده امریکایي فوجیان وړي صرف دغه رنوی د امریکایانو په لاس کې ده طالبان مخکې نه ځي محدود شمېر امریکایان پاتې چې تر نن مازدیګره پورې به د معلوماتو په اساس باندې دغه رنوی هم طالبان تر خپل کنټرول لاندې راولي څنګه هلته ملکي وړوکې الوتکه د هغه هم د پرواز لپاره تیار ده میدان هوايي مکمل خالي ده دوی خپلې ټولې پوځي الوتکې ویستلي دي په هوا کې افسوله او هغه ګرځي ډرون الوتکې ګرځي هغه هم خپل د دغه کسانو د امن لپاره بس دوی داسې ښکاري چې نن به انشاءالله د اشغال د پای ته رسېدو وروستۍ ورځ نن به وروستۍ ورځ انشاءالله امریکایان به ټول وځي ښه دا ویډیو مې په دغه واچوه چې خلک پوه شي چې امریکایانو ته ذاتي موږ دغونه ځای نه دی ورکړی چې د یوه نوک غوندې چې دی وګوري فقط نه یو رنوی لاس کې ده هغه هم چې تیارې خپلې وباسي اشغالګرو ذاتي ریښه درته تالی څټو ته یې وایم کوشش وکړئ په افغانستان په خلکو باندې مین شي کوشش وکړئ تکیه په الله وکړئ نه په امریکا پردی کټ واقعا ته نیمو شپو دی دا اوس هغه څوک وشرمېږي چې دغو خلکو ته یې لابي کوله او دغه جنرال مبین به یې چغې وهلې چې کنر دې را دې شي نن په میدان ولاړ دی وایي چې امریکایان باز همغه یې تیاره ده مه کوئ دا رقم دا خاوره د افغانانو ده څوک د افغانانو نه د خاوره نشي ګټلی او نه ګټلې ده مهرباني نوبت د چا د هغه ورکړه چې فکر سعید ساته سعید رحمت صاحب مهرباني وکړئ سعید رحمت صاحب دا رقم خو ما کوئ ګورئ څونه احترام هم نوم اخلمه بیا نو غږېږئ نه بیا چې ښکته هم کوم یو موږ په لایف کې نه پرېږدي الله دې مل شي جان سعید السلام علیکم وعلیکم سلام شاهین صاحب سلامونه نیکی هیلې و ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام آزادی دې مبارک شه خپلواکي دې مبارک شه اواز مې داسې لږ پخپغی دی خدای په کوم غار نه نتلی ورکي مقصد هار وي داسې لږ دا اوس مې راځم موضوع له راځم د میدان هوايي اوضاع مې کتل په ټي وي کې او دغه سپین بولدک باندې دا دې ته مې وکتل زړه مې د افغانستان څخه توس تا چندان زړه نه و د تا اول هم زه پوهېدم چندان زړه دې نه و ته چټي تور وایي خارج کې چې دا د کفارو هغه مې ورګوله ډېر زه د اوله پوهېدلم چې تا زړه چندان زړه نه دی هغه وخت چې امریکایان چندان شی نه و په دوی چې یو څوک چې د وطن سره مینه ونه لري د خپل کور سره د خپل وطن سره د خپل وطندارانو سره نو دغه به زړه توري نو واضح خبر ده دغه خلکو زړه نن خوشحاله دی شاهین لاله بل چاته وخت ورکړه دا خبیثان لرې که چې په خپل وطن شرمېږي زه بیا هم وایم وروڼو دا هغه چا به زړه ډېر جګرخونه وي چې هغه امریکایانو سره غلام وي خپل وطن یې خرڅ کړی وي دغو به زړه تور وي د هر افغان د ماشوم زړه نن خوشحاله دی د سیاسرو د بوډاګانو هغه څوک چې تر اوسه را پیدا شوي نه دي دنیا ته نه دي راغلي هغه به هم خوشحاله چې شکر دی په یوه داسې وطن کې زه پیدا کېږم چې هغه وطن آزاد دی اما داسې خلک هم شته دي چې هغه وایي چې والله زه خفه یم ولې خفه یې امریکایان ووتل ته خفه یې میدان هوايي دی د افغانانو په لاس کې شته خفه یې نو د واضح خبره ده چې دو خلکو به زړه توري خیر زه به یې راجع کړم
پرېږده چې د ده بیچاره دغه زړه کې به خدا څه ګرځي نو د په کوم امریکایي پسې ډېر خفه یې په سکاټ میلر پسې ډېر خفه یې که په جان بکس وخت شی و په کوم پسې خفه یې اجازه ده اجازه دي نه ګوره شاهین صاحب خبرې ته به غوږ نیسو ګوره دا ټول افغانستان تاسو ته بې ټکه در تسلیم کړي نو تاسو ګوره د انسانانو زړونه ځوروي ګوره جان سعیده موږ د امریکایانو سره چک نه دی کړی نه مو ورسره کرکټ کړی دی ښه امریکایانو سره موږ دونه وډزول چې امریکایانو په خپله هغه د څه ورته وي هغه جو بایډن د جیبه کاغذ راوایست او ویې چې د افغانستان کې د ما 2,440,000 او 8 عسکر مردار شوي دي دا خو هغه صفر و چې ده وویل همدا رقم فرانسه کې ایټالیا کې د 250 ملکو کې موږ روزانه د 2 زنه صادرات ورکړي صادرات شی و مړي دوی مړي ور صادر کړي دي نو بنان دغه شی که ته منې که نه منې د جنګ و که نه و د تاسو عادت دی هر افتخار د بل چا په غاړه کوي ما د مخ خلاصوه چې بیا د دا رقم شوټ کړم چې بیا به په ژوند کې د ما غږ ونه روي او ما د مخ خلاصوه نو بنان د تاسو عادت دی تاسو دایم خپلو ته بد ویلي دي پردیو ته ښه ویلي دي نو په همدغو خاطر باندې زه طاقت کمه تا ته د خدای عقل درکړي الله دې وساته خیاو یې نه درته کومه خو دا چې مثلا موږ بې جنګه خو هېڅ شی امکان نه لري 20 کاله موږ دغه قرباني ورکړې ده چې ریښه درته وایم که تا یوه شپه همداسې په هلمند کې تېره کړې وای نو نن به دې دغه ببولالې نه ویلې نن به دې ویلې چې واقعا ډېره سخته وه اشغال ډېرې سختې چاپې ووهلې اشغالګرو چاپې ووهلې او همدغه نور ورسره وو نو تا شپه نه ده کړې په افغانستان کې ته په بهر کې پروت یې واضح خبره ده خبرې وکړي الله دې وساته جان سعیده خدای تعالی دې لوی لره ته وړکی ماشوم یې تر اوسه پورې نه پوهېږي را بشو عمر ته عمر خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب څنګه ښه جي غږ درځي الله دې وغږ دې بیخي داسې ښه چې بمبار راځي ښه جي زما طرف نه چې تاسو ته شاهین صاحب دي او دا زرکاوي صاحب او افغان مبارز صاحب او مبین صاحب د ټولو چې کوم دی ستاسو مشران او زمونږ مشران دي ټولو ته چې کوم په دې عظیم الشانه فتح باندې تاسو ډېره بخښنه غواړم تاسو د کوم خبرې سره تعلق لرئ موږ خبرو جی صحیح دی چې زه چې کوم دی خپل عربو کې فاتح کېږم او زما تعلق پاکستان سره دی زه صرف یو سوال تاسو نه پوښتنه لرم اول خو د سوال وکړه خیر په سوال خو باندې سړی پوه شي بیا به دغونه ده ښه جي الله پاک دې ستاسو ملک څنګه ستاسو نن موضوع یو ډېر آزاد وطن د افغانانو دپاره وګرځي نو آیا مونږ چې کله سباله ستاسو ملک ته په قانوني توګه باندې چې څنګه د امارات اسلامي او طریقوي په هغه ویزټ یا په ویزې باندې مونږ افغانستان ته درځو او هلته کې خپلو وروڼو بایګانو سره میلاویږو یو چکر یو ویزټ لګو نو آیا مونږ ته به د اسلامي امارات طرف نه اجازت وي او مونږ ته به حفاظت هم وي او که نه داسې یو چل دی ورور شما همدا رقم چې په دنیا کې مروج دی همدغه رواج دی چې څوک په غیر قانوني یو چیرې ځي دغونه پوښتنه کوي واضح خبره ده ته به ویزه اخلي د موږ خاورې څخه چې راځي تا مقصد مو معلوم وي تجارت ته راځي څو ورځو ته راځي همدا رقم موږ خاورې ته هر څوک راتلی شي ولې مقاصد به معلوم وي چې د چی شي په خاطر او څو ورځې دپاره څه شی کوي ولې نه راشه افغانستان هغه خاوره ده د الله خاوره ده ولې په لاس د افغانانو کې ده نو افغانان هم قانون لري د ځانه قانون او مقررات مراعات که ولې نه همدا رقم پاکستان څخه افغانان ځي افغانان انډیا ته ځي افغانان امریکا ته ځي افغانان جاپان او هر چیرته ځي نو بنان په دغه حساب باندې صحیح ده همدا رقم چې ته راشې د موږ په خاوره کې ګوتې ووهې نو د امریکا هم چې دغلته ورقطع کړې د هغو چا شرکت درته چې ما ته ورور وایي بیا راځي د ما په خاوره کې ګوتې وهي په د مړوند کې ګوتې ورقطع کړي سمه ده او الله دې وساته شاید ما په پښتو باندې پوه هم نشي جیمي سی 3 جي کې چې 4 جي که الله دې وساته را بشو جی چی ته وایي دا جی باندې پوه دا جی انټرنیټ ته وایي انټرنیټ ته وایي او انټرنیټ ته وایي ښه را وشو دغه سره خو وغږېږي محترم زرقاوي صاحب د صفي صاحب هغه معلومات صحیح معلومات سره ډاکټر صاحب سره ډاکټر صاحب محترم ما خلاص کړئ صحیح معلومات مهرباني صحیح معلومات هغه څوک چې بیا ډاکټر وي غږېږي نه په دغه وخت کې اشد ضرورت ډاکټر صاحب صحیح معلومات مهرباني وکړه دلته چې راځئ ویده کېږئ مه بیادر جان اینجا که میاین لاړه نه اسلامی امارات ورور سلام صدام نه غږېږي
زازای صاحب سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر سلامونه ټولو ته ورسیږي. د تاسو موضوع مبارک خو شاهین صاحب اول خو ټولو ته د ازادي مبارک شي چې 2 ساعت بعد ان شاء الله چې افغانستان به کلن آزاد شي. هغه کومه برخه کې چې دوی دی عقب هم پریدي ان شاء الله نو افغانان به سر د سبانه به یو ازادي پر نصیب شي. خلک به د ازادي سا واخلي او دا څومره جنجال هم چې جوړ کړی دی دغه میدان وی خوا او شاو ته دغه هم د ټول دوی جنجال دی. داسې حالت یې منځته کړی دی چې دلته دنیا ته اوس هم ښیي چې په افغانستان کې حالات ډېر خراب دی. خلک د ځینې تښتي خو یوه ویډیو ورولېږله دغه ویډیو باندې به کومنټ هم ورکړه ښه څه یې غوی ورته ونیسه. دا یوه ویډیو ورولېږل شوله ورونو چې ډېر خلک په تشویش کې دي. دغه د موږ تاسو یوه خور ده اگر چې حجاب هم داسې صحیح مراعات نه دی خو بیا هم موږ خواهش کوو چې داسې ښه صحیح حجاب مراعات کړي په دوج اسلامي. په اسلام کې ورجانه ښځه په عفت ښه ښکاري او نر په غیرت. ښځه چې څومره ښه حجاب ولري هماغونه هغه بیبي ښکاري او چې څومره ځان بربند که هغه اروپا خواته تمایل وي هغه بیا بده ښکاري. را باشید دغه خبری باور بشید څه وایي. گفتنیایی فکر کنم دارین خانم مریم. ما گفتنیم است که واقعا از یک لحاظ خوش هستیم که اهمیت بر ما آورد. یعنی از دوزی و از نفر کشتن و از همه چیز بیغم شدیم. در وقت بود که نفر پیش چشم ما کشته میشد یک نفر کس نبود که همین مسئولیتش به عهده میگرفت. از این واقعا خوش هستیم. مقصد بر ما وظیفه ما رو اجازه بده. من خودم معلوم هستم ما این مکتب ما دخترها رو تدریس میکنه دخترها رو درس میده. مقصد ما در وظیفه ما بان ما اصلا کدام مشکل. سوال میکنم جادیار صاحب خواهر ما یک سوال کردن چون ما معلم هستم میخوایم که پس با وظیفه خود بریم برای ما امارات اسلامی اجازه را میده. بله چرا نه کلانای ما ان شاء الله در ایران هستن ان شاء الله او فیصله میکنه و هر کی و چوکات اسلام و شریعت اجازه به مردان علم فرض است و کلشان اجازه میده. هیچ کدام مشکلی نیست. ما مشروعی با کلانای ما در جریان هستن ان شاء الله کار قدمی را تعینات شو ان شاء الله کلش خیرات. اینا را کدام خواهش دیگه داشته باشید. تشکر ممنون. فقط همین خواهش ما بود. فقط همین آرامی را کار داشتیم به دست آوردیم. خواهر عزیز ما هم رسانه‌ای هستیم که بی‌طرف ما فقط حرف مردم را به امارات حرف امارات را به مردم میرسونیم. سلامت باشید. دیگه امر خدمت بر ما باشه. شما بخیر باشید خواهر محترم. ما همیشه پیش از اون محمد رو بدیم حال محمد هستیم. اصلا کدام راست هم نداریم. یعنی ما نمیترسیم. چرا یک انسان است ما یک انسان هستیم. چرا بترسیم؟ ما از اول هم نمیترسیم حال هم نمیترسیم. کاش برادرای ما است. خیر باشید. ما فقط مهرباني زازای صاحب. شاهین صاحب ډېره ښه ویډیو و. خیر همدغه د امارات ټولو خلکو ته همدغه وایي چې خلک صبر وکړي ځکه تر څو چې دلته دغه امریکایي اخر هم دی دلته دوی په یوه بانه بل بانه اوس هم کوشش کوي چې خلک د بین ویسي ګوره یو کور نن ویشتی دی همداسې ماشومان یې پکې مړه کړي دي او همدغه شی کارونه. نو انشاءالله دغه خویندو ته ټولو ته به دا وایو چې انشاءالله د دوی حق حقوق به مو رسیږي په اسلامي حجاب کې دوی ته به مکتبونه تعلیم هر څه ورته خلاصیږي او بهترین حالا تعلیم بکوي معلمان بوي. خو دلته اوس امارات صرف دومره کوي چې یو پیره دغه خلک دغه ځای نه پاک شي ووځي چې سبا کوم مشکل جوړ نه کړي ځکه دوی خو بهانې لټوي د داعش په نامه د بل اوس هم دوی خلکو ته خطر جوړوي. نو انشاءالله هر څه به صحیح کیږي هر څه به سمیږي. د افغانان په کار ده چې امید ولري دغه نه پاس خپل مملکت جوړ کړي. دغه تیښتې او دغه بیروبارک چې میدان هوايي کې دوی جوړ کړی دی او چې دوی دا فکر کوي چې امریکایان به وباسي. نه امریکایان هغه خلک وباسل چې کوم دوی سره کار کړی و د نور خلک یې لاړل هلته نه یې وباسي بېعزتي مو ورسوله پکې ډېر هغه د مړه یې کړل چې دوی په خپله وویشتل په مرمیو. نو دا خو دغه د دنیا ته مو دوی دغه څرګند شول د دو مخ. نو انشاءالله هر څه به سمیږي. افغانان په کار ده چې خپل وطن ته خدمت وکړي وطن کې پاتې شي هر سړي ته حق حقوق رسیږي. نور امارات نه غواړي چې په دغه مملکت کې د یوه بنده وینم تله شي حتی د حیوان وینم دوی نه غواړي چې تله شي. نو هر څه به انشاءالله سمیږي. په کار ده چې لږ صبر وکړي خلک د صبر نه کار واخلي. د امارات د دوی د سر د ساتلو غم وړی دی چې مطلب دلته څوک ضایع نشي چاته مشکل تکلیف جوړ نشي. نو انشاءالله هر څه به سمیږي. افغانان په کار ده چې غټ صبر ولري. دا یو عکس دی اگر چې د عکس ضرور دی باید واچول شي چې افغانانو امریکایانو ته څه وکړل. دغه جو بایدن دی دغه هغه مردار شوي عسکر دی چې سر بر معلومیږي نه
دغسې پارکونه موږ جوړ کړي امریکا ته، دغسې منظرې موږ جوړې کړې بسته کفارو ته د جهان چې بیا د موږ خاورې ته راځئ دغه رقم به په خاورو نه نباسو. نو بنا نه افغانانو د سادي د قرباني هغه نه دی کړی، دغه استقلال مفت لاسته نه دی راغلی چې بعضې راشي وایي چې تاسو څه شی کړي دي. دغه چې سر یې ټیټ دی په دغو ځای کې ګرځي، دغه پارکونه چا ورته جوړ کړل؟ آیا د کرونا وژلي دي؟ نه، د غونډو هغو ځوانانو په ګوتو باندې ویشتلي دي چې دغه پراته دي چې نن راغلي په دغه څوک شهیدان به کي هغه دنیا د ګل ګلزار وي، هغه څوک چې ژوندي دي نن پارک کې ناست دي. مفت موږ نه یو راغلي افغانستان ته، دا د موږ خاوره وه، دا د خاورې حق وه په موږ، د ولس حق وه په موږ چې دغه خلک وباسو. هر څوک چې د دو سره ولاړ دي اوس هم وهو، چې سبا هم درېږي سبا هم وهو. موږ غونډو ته زارۍ کوو، موږ زارۍ افغانانو ته کوو په دو خاطر چې دا د موږ ملت ده، دا د موږ خلک دي. موږ امریکایانو ته په ګونډو نه یو او نه به په ګونډو شو. او څوک چې طالڅټي دي هغو ته اوس هم وایي چې نن پرېږدو سبا هم نه پرېږدو. ډېره مننه را بشو د ورونه ته. زازی صاحب چند نوبت و چپ سلفی ونه شي دغه دی اوس معلومیږي راته. ښه دا لبرا شو. افغان صاحب سلام علیکم. افغان صاحب غږ دی نشته؟ ته غږ لرې زازی صاحب؟ غږ یې نشته د شاهین صاحب، غږ یې زم نه اورم. غږ یې نشته، مهرباني غږ چې نشته نو افغان صاحب څه وکړم؟ را بشو د خان ورور ته. خان صاحب سلام علیکم. خان صاحب غږیږي؟ خان صاحب غږیږي؟ خان صاحب غږ دی نشته، د دې ورونه غږ نشته، نه پوهېږم.